السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایوبي خصوصي وړکتون او ښوونځي آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، نن به موږ د انګریزي ژبې یو څو د میوو نومونه زده کړو. لومړی اپل، APPLE، اپل. اپل مڼې ته وایي. دوهم بنانا، بنانا، BANANA، بنانا. بنانا معنا کیله، BANANA، بنانا. درهم چیریز، CHERRIES، چیریز. چیریز الوبالو، چیریز الوبالو ته وایي. بیا زما سره ووایاست چیریز، چیریز الوبالو ته وایي. چیریز الوبالو ته وایي. څلورم کوکونټ، کوکونټ، COCONUT، کوکونټ. کوکونټ کوپړه ده. کوکونټ معنا کوپړه. داسې زما سره تکرار کړئ. کوکونټ، کوکونټ. شپږم ډیټس، ډیټس، DATES، ډیټس. ډیټس معنا خرما. ډیټس معنا خرما. ډیټس خرما ته وایي. اووم فیګ، فیګ، FIG، فیګ معنا انځر. تاسې زما سره ووایاست فیګ، فیګ معنا انځر. یې په بیا ووایاست فیګ. اووم اپریکاټ، اپریکاټ، اپریکاټ زردالو ته وایي. APRICOT، اپریکاټ. زما سره تکرار کړئ. اپریکاټ. اتم تانجرین، تانجرین، TANGERINE، تانجرین. تانجرین مالټې ته وایي. تانجرین مالټې ته وایي. نهم کیوي، کیوي، KIWI، کیوي. ما سره تکرار کړئ. کیوي. کیوي یو رقم کوچنۍ میوه ده چې په نیوزیلند او په استرالیا کې ډیره ده، خو اصلا دا د هند میوه ده، په هند کې ده. کیوي، کیوي، KIWI، کیوي. بل پامګرانټ، پامګرانټ، POMEGRANATE، انار ته وایي. پامګرانټ انار ته وایي. زما سره تکرار کړئ. پامګرانټ، پامګرانټ، پامګرانټ انار ته وایي. یو ځل بیا پامګرانټ، پامګرانټ، پامګرانټ معنا انار. مانگو، مانگو، مانگو ام ته وایي. MANGO، مانگو. زما سره ووایاست مانگو، مانگو، مانگو معنا ام. بل لیمن، لیمن، LEMON، لیمن معنا لیمو. لیمن معنا لیمو. لکه دا موږ چې وایي لیمونید، موږ چې لیمونیټو ته وایي. لیمونید هغه دی چې دا لیمو اوبه سره ګډې کړي، هغه شربت سي، د لیمونید شربت سي. لیمونید. انو دا لیمن دی، LEMON معنا لیمو. میلن، MELON معنا خټکی. میلن. تاسې زما سره ووایاست میلن، میلن، میلن معنا خټکی. میلن، MELON، میلن، میلن معنا خټکی. واټرمیلن یا واټرمیلن،
په امریکایي انګریزي کې watermelon 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 معنا هندوانه. ما سره وایست watermelon یا watermelon معنا هندوانه. watermelon pear pear معنا ناک. pear معنا ناک. This is ما سره وایست pear معنا ناک. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې دغه ټولې میوې به تاسو جلا رسم کړئ او د رسم سره په هغه پاڼه کې تاسو دغه نومونه په انګریزي ژبه ولیکئ او په پښتو ترجمه یې ولیکئ. هر میوه جلا او ځان سره یې وساتئ او تاسو باید دا تکرار کړئ، هم په ټولګي کې هم په کور کې. په ټولګي کې به تاسو د ښوونکي سره به تاسو دا تکرار کړئ. دغه رقم به انشاءالله الرحمن مخ ته ځو او بل بیا په امتحان کې به تاسو ښوونکي پوښتنه کوي، بیا به تاسو هغه جواب ورکوئ، تاسو به هغه وخت په یاد وي. کور مودان در بل درس پورې مو پر الله سپارم. د خدای په امان. سلام علیکم.